سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درکوم چې موږ څنګه کولی شو چې ورک شوی موبایل بیرته پیدا کړو. که چیرې زموږ موبایل ورک شي موږ باید څه کول پکار دي. زموږ موبایل چې ورک شي ملګرو په هغې کې زموږ ډېره زیاته ډیټا تللې وي، هغه ډیټا بیرته څنګه لاسته راوړلی شو، له هغه موبایل څخه هغه ډیټا څنګه کلیر کولی شو، د هغه موبایل موقیعت څنګه معلومولی شو، همدارنکه د هغه د موبایل د چارج فیصدي، همدارنکه د هغه کوم آی پي کې موقیعت لري، کوم ځای کې موقیعت لري، دا ټول موږ کولی شو معلوم کړو. خو دا یو شرط لري، هغه شرط د ویډیو په منځ کې تاسو ته وایم. غواړئ چې ملګرو ستاسو موبایل ورک شوی وي یا هم غواړئ چې دا طریقه زده کړئ چې په آینده کې تاسو په دا روغ چې زموږ موبایل ورک شي موږ باید څه وکړو، څنګه کولی شو د هغه موبایل موقیعت معلوم کړو، څنګه کولی شو د هغه موبایل کې آی پي ادرس معلوم کړو، همدارنګه موږ څنګه کولی شو د هغه د موبایل کې یو ساوند چالان کړو، هغه ته څنګه کولی شو یو میسچ ولېږو چې ورور دا موبایل زما ده، دا موبایل بیرته ماته وسپاره. که چېرې د هغه کې انسانیت وي نو تا ته خپل موبایل بیرته وسپاري که نه. او موږ هم کولی هم شو چې د خپل موبایل د هغه بل موبایل څنګه کړو ډیټا مکمل کلیر کړو. څومره شیان چې زموږ معلومات په هغه موبایل کې موجود وي هغه کولی چې د خپل موبایل څخه په مکمل ډول ختم کړو. نو که غواړئ چې دا او دې ته ورته نورې خوندورې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ. که چیرې مو ویډیو خوښ شو نو ویډیو خامخا له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم، نو له موږ سره اوسیږئ. ملګرو دې لپاره هیڅ اپلیکیشن ته ضرورت نشته، دا باید تاسو خپل موبایل کې دا کار کولی شي. خو یو شرط لري ملګرو، هغه شرط دا ده کوم جیمیل مو په بل موبایل کې خلاص پاتې وي او هغه درنه ورک هغه جیمیل باید تاسو سره موجود وي، پرته له جیمیل امکان نه لري. کوم جیمیل چې ملګرو ورک شوی موبایل کې وي خلاص شوی هغه جیمیل باید تاسو په خپل موبایل کې هم خلاص کړئ. کله مو په خپل موبایل کې هغه ورک شوی موبایل کې کوم جیمیل خلاص هغه به په خپل موبایل کې هم خلاص کړئ. تاسو 100% کولی چې د بل موبایل کې څه معلومات هغه ټول بیرته وګورئ او هغه معلومات بیرته ختم هم کړئ او کولی چې ډېر زیات کارونه هم وکړئ. ټول تاسو ته پرټیکل درخایم. نو زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم ملګرو. یو خبر پیدا تاسو باید هغه جیمیل په خپل موبایل کې خلاص وي. نو دې لپاره باید تاسو راشئ ملګرو د موبایل سیټینګ ته. د سیټینګ ته سره راغلی نو لاندې برکت شلته یو اپشن موږ ته راکوي ملګرو د ګوګل په نوم. دا اپشن په هر موبایل کې موجود دی. نو دا ګوګل باندې باید تاسو دلته کلیک واخلئ. نو کله مو چې ګوګل واخیست ملګرو تاسو خپل ایمیل درکوي. چې دغه ایمیل زه غواړم چې د موقعیت معلوم کوم چې دا کوم موبایلونه کې ساین شوی ده، همدارنګه ډېر زیات کارونه کوي چې ټول درته ښیم. نو ته لیکلی منیج یور ګوګل اکاونټ. نو په دغه منیج یور ګوګل اکاونټ وهو. نو کله مو چې دا وهو نو یو شېبه ورته انتظار کوو. نو دا لږ لوډینګ کوي ملګرو، زموږ انټرنیټ یو څه کمزوری ده نو لږ ورته ویټ کېږو. نو کله ملګرو چې دا لوډینګ یې پای ته ورسوي نو دغه ځای کې موږ ته یو اپشن راکوي د سیکیورټي په نوم. صحیح ده ملګرو، دغه سیکیورټي باید تاسو دلته ووهئ. زه هم دا سیکیورټي وهم. نو کله مو سیکیورټي ووهو نو لاندې راکته شئ ملګرو، دغلته موږ ته یو اپشن راکوي یور ډیوایس یور کرنټلی ساین اټ ان ټو یور ګوګل اکاونټ آن ډیس ډیوایس. صحیح ده ملګرو، دا اوس دا جیمیل زما په دغه G7 پرایم موبایل کې هم خلاص ده او که نورو موبایلو کې وګورئ نو ته لیکلي ملګرو فایند ا لاست ډیوایس. نو په دغه اپشن باید تاسو دلته کلیک وکړئ. دا فایند وهمه نو لږ ورته ویټ کېږو. دا یو څه لوډینګ کوي. نو لږ ورته ویټ کېږو ملګرو تر څو موږ ته بله صفحه د څنګه را خلاصه کړي. نو ملګرو دې انټرفیس داسې ده ملګرو، تاسو باید په دغه ډیسک فون باندې کلیک واخلئ. نو په دغه ځای یو کلیک واخلئ نو دا نور هم مخ ته ځي. دا ملګرو لوډینګ کوي کنیکټینګ ډیوایس. نو لږ ورته ویټ کېږو تر څو زموږ د موبایل مکمل معلومات راشي دا موبایل په کوم ځای کې موجود ده. نو دا د ملګرو ماته راوسته محمد اغې ولسوالۍ کې دا ایمیل په دغه خلاص ده، یعنې محمد اغا لوګر کې ولسوالۍ ده او په محمد اغا کې ملګرو په دغه ځای کې څنګه ده دا موقعیت لري. که چېرې ستاسو انټرنیټ قوي نو دلته تاسو ته هماغه کلی هم راښیي چې دا کلی په څه نوم ده. خو که چېرې تاسو ته لږ را زوم کړئ او لږ ورته
ویټ سي نو تاسو د ملګرو کلی هم راخیستې ده په محمد اغا کې په کوم کلي کې موجود ده. نو دا د ملګرو نه محمد اغا ولسوالۍ کې ده او په دغه ځای کې څنګه دا موبایل موجود لري اوس پورې هم څنګه ده خلاص ده. نو دا خو یوه خبره شوه. اوس ملګرو موږ ګورو تاسو ته مې ویل تر کلي ملګرو دا MTN شبکې څخه استعمالیږي او 80% موبایل چارج لري. تو ګورو ملګرو زما په موبایل کې هم 80% چارج ده ځکه زما ایمیل په بل موبایل کې لوست ده نه د خلاص پرته له دې موبایل څخه چې ستا موبایل په ایمیل په بل موبایل کې موجود وي هغه ټول ډیټیل تاسو دلته راخي. نو دلته ملګرو یو هغه دا اپشن ده پلی ساوند. کله چې په دې پلی ساوند باندې کلیک وکړئ ملګرو د هغه موبایل کې یو ساوند چلاندېږي. مثلا په توګه زه په دې پلی ساوند باندې کلیک کوم تاسو هم ورته انتظار وکاږئ. تر توګه ملګرو کنیکټینګ صحیح شو ملګرو دا هم زه ساوند زیات نسم چلاندو ځکه کاپي رایټ راځي ملګرو. صحیح شو دا 3 ثانیې مې درته چلاند کړ دا هم ساوند په دې طریقه کې چلاندولی شو. دلته کله ملګرو سیکیور ډیوایس کله چې په دې سیکیور ډیوایس باندې کلیک وکړو ملګرو په دغه ځای کې موږ کولی شو هغه ته میسج وکړو چې وروره زما موبایل ده دا ماته بیرته راوړه. تاسو دلته ورته لیکلی شئ سلام وروره مثلا تا خو ورور زړه د څه ده ملګرو تاسو هر څه میسج چې دلته ورته زړه وي هغه ورته ولیکئ. مثلا سلام وروره زما موبایل بیرته راکړه هیله کوم. ملګرو تاسو دلته که هر شی لیکئ نو دلته لیکلي فون نمبر نو دلته تاسو خپل نمبر ولیکل دلته لیکلي سیکیور ډیوایس نو په دغه باندې کلیک وکړئ نو دا میسج به هغه ته ورشي. خو که چیرې هغه کې لږ غیرت وي نو پښتو وي پکې نو تاسو به خپل موبایل بیرته وسپارئ او که نه وي نو بیا هېڅ هم نشئ کولی. خو بیا هم یو کار تاسو کولی شئ دلته لاندې راکات شئ ملګرو دا ووهئ دلته یو بل اپشن هم داسې هغه هم ډېر کاربردي اپشن ده موږ ته ډېر کار کوي. نو زه له دغه ځای نه راوځم بیک کېږم لږ لوډینګ کوي ملګرو نیټ کمزوری ده وبښئ دا دوهمې صفحې ته راواوښته. نو ملګرو دلته راغل ایریز ډیوایس. په دې ایریز ډیوایس باندې ملګرو موږ کولی شو چې دغه بل جیمیل کې زموږ کوم څومره معلومات هغه ټول معلومات څنګه کو کلیر کړو. کله چې په ایریز ډیوایس باندې کلیک وکړئ نو دلته لیکلي ایریز ډیوایس نو چې دا تاسو ووهه ملګرو دلته لیکلي یعنې all data will be permanently deleted from this device. نو وایي څنګه دا کومه ډیټا چې په هغه موبایل کې موجوده هغه د همیشه لپاره څنګه کېږي ډیلیټ کېږي. نو کله چې داسې ایریز ډیوایس ووهئ نو په همدې طریقه کولی شو ملګرو زموږ ورک شوي موبایل مکمل معلومات وکړو. هم کولی شو هغه موبایل کې مو څومره ډیټا تللي هغه ټول بیرته کلیر کړو. همدارنکه کولی شو موقیعت یې هم معلوم کړو. نو هیله چې دغه معلوماتي ویډیو مې یو لږ شی تر زده کړی وي. که چیرې ملګرو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو مخکې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او ویډیو لایک کول مه هېروئ. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته مدد کومه په لوی آب بخونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسیږئ.